حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا داغی مقام و مرتبہ وګورا چې د الله کتاب څومره بیان کړی دا زنانه دا جهاد تتلی دا د صحابه سره جناب رسول الله د ځان سره بوتلی دا واپس راځي د جهاد نام لار کی صحابه کرام پڑاؤ کئی لار کی صحابه کرام دم کئی نو آغ دمین بعد صحابه کرام چکل روانی گی نبی علیہ السلام روانی گی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی یا رسول اللہ ما خود چان ہار راغستے ہو رعایتن عاریتن میں راغستے ہو بل چانا میں اصل اکساد دا پارا ماوی چر زمداسی نزان سر میں اغهار دا چانا راواغستا یا رسول اللہ زمانہ ہار رکش پردے ہارو مانا رکش نبی علیہ السلام میں خواہ صحابہ تا نبی علیہ السلام فرمائی اے زما صحابو التمسو تاسو تالاش کئی ددی اغا ہار چی ددی نورک شوے دے اغا ہار ددی تالاش کئی صحابہ لگیا شو یوزے کی گورا بلزے گیر دلتا کچے کم دینو ناس تشوی دلتا شوی دلتا شوی دلتا شوی صحابہ کرام لگیا دی پا تالاش کی تردی پوری لکی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اگر آگئے حضرت عائشہ فرمائی ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ چیزے پا دی دو گتو باندی پا دی پختائی کیوں والا داسی ڈیرے راتا سویلم نخو غصہ ہو راتا وجہ سوا صحابہ کرام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترالل یا رسول اللہ مونږ په دې ځای کې پړاو کړی دی مونږ په دې ځای کې ټهراو کړی دی مونږ باندې د مونځ ټیم راغی او مونږ کې بعضې صحابه داسې دي چې هغې ته د اوبو ضرورت دی د اوبو ضرورت دی اوسو او داسې ځای دی چې اوبه نشته نو چې اوبه نشته اوس وکړو یا رسول الله نبی علیہ السلام هم پریشان شو چې د مونځ ټیم هم دی صحابو ته د مونځ کولم دی او دارنګې چې دی نو هغه د مونځ د کولو نه هغه علاوه اودس سره دامونه او د ځان د پاکۍ تام یو لویه مسله پیښه شو دا به څه کېږي پریشان شو حضرت ابوبکر صدیق پلارو او نبی علیہ السلام خاوندو دواړه پریشان دي ځکه مسله دی دواړو ته راتله دا وایي زه ډېره سخته نادمه ومه کچوم د ځان سره چې زما د وجې نه صحابه کرام هم په تشویش کې دي پریشانۍ کې دي او دا به څه کېږي څه به وشي ہار پسی گرزی را گرزی تردی پوری چھ اللہ رب العزت دا دید وجنا اللہ سمرا مقام زنان لور کڑے دا حضرت عائشی ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ دا وجنا اللہ مستقل آیاتنا رستی او پاغ آیاتنو کی دا خبر واضح کئی یا ایوہ الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى او على سفر مقصد دا قرآن فرمائی فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا کوبلشتا پروانشتا اللہ
کړی دا په خاور باندې تیمم وای. دا آیاتنا الله د حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها د وجنا الله په تمام امت باندې آسانتیا راوستا. دیو جنا صحابہ کرامو کی او صحابی دے حضرت عائشہ تے فرمائی یا عائشہ یا ام المؤمنین اللہ پتا باری او حالت دا سن دے راوستے مگر داغی دو جنا اللہ پا تمام امت آسان کلی دا. دا حضرت عائشہ مقام دے زنانہ دا اسلام کیوں گو رچ اللہ والا کم مقام و درجہ ورکلی دا زنانہ دا زنانہ. اللہ داغی دا وجنا تمام امت تا دا تیمم مسئلہ آسان اکلا اوبنشتا یا داغی پہ استعمال بانے قادر نہیں یا بیماری دغد استعمال والا نہیں نو داغی مسئلہ رالا قرآن فرمائی چی اوبنشتان فتیممو صعیدا طیبا وامسحو بوجوہکم ایدیکم ارجلکم نشتا ایدیکم منہو تاسو مسو کئی دخپل مخ تاسو مسو کئی دخپل مٹو باس کافی ددا ستاسو طہارت و پاکیزگی رالا سمرا سانا شوا غسل پا زائد تیمم شا دا چار اندام پا زائد تیمم شا اوبنشتا استعمال بانے قادر نہیں تیمم ہوا آسانا شوا مسئلہ کنا تمام امت تا آسانا شوا انگلہ خود تیمم چل برازیو کبا نرازی اللہ ماشاءاللہ بازی ملگرو لکو اڑو ورزین و پیجی نمنا سو کرتا تیبون وی انو میں صحیح نہ ورزی تیبون وی تیبون دیوالے دے تیمم آسان دے کنا گران نہ دے سوپا کی فرض دی دری پا کی فرض دی کلنا کل منگا دے سکول کی سٹوڈنٹانو نا یا مدرسہ کی طلباؤ نا تپوسو گوالا کا تیمم کی سو فرض دی وی دری انو کم کم مخ لاس او خپی حالانکہ خپی پا کی نشتا کرا دے کلچی استاجی جوندیو اللہ دے سرد خاورو ابخی یوزل جنازر آلا امدغ سی گرمی وا یو کس کیناستا دا سادینی لدا دا غنمو پٹیو لیدلے و سادینو پزان سادر رواچو یو دوڑی دی کل چاگا پارغ شد آگئین نو استاجو تاوازو که ویدی خواراش صاحبا ویدتا سکاول ویلی را تیمم میوالو خود آگئی دا پارا می اول دا سر نشورو کو لکنا تیمم دا سر نشورو کاو دوڑی ویزان تی خور ایشتا نمونگل طریقہ هم نرازی چه دا تیمم طریقہ صدا دا تیمم طریقہ دادا چه نیت باول کے لیکن نیت فرض دیکھا سبق نیت او نیت بدا کے چه ز تیمم کوم دا پار دا دی عمل بس آسان دا تیمم معنام دا غدا چه پاک خور باندی دا غی دا صفائی نیت کول دام نشتا چاگا لوی خلق دا لوی نظم جوڑ کلی کنا تیمم کوم دا پار دا پاکی چه پاکی زما رواشی او دا بیاشی او دا بر پس بیاشی او دا بیاشی دا دمر لوی نظم نشتا تیمم بس دزلو ارادو کا چیز پا دی خاور باندے پاکی حاصلوم دا پار دا دی عمل دا نیت بیا بدا لاس دا پا پاک خاور باندے پا پاک کانی باندے پا دی باندے بے کی دی او بیا بیتے معمولی چو واپس روچت کی او بے سندے چیز اور پسند خطیہ بلری چی معمولی او بیا بے پا مخ باندے بالکل من قصاص الشعر الى اسفل الزقن
دې ځای نه به شروع کی او تر دې پورې به راولي پوزې ته پکې ګوتې ورکول نشته الی اسفل الذقن تر دې ځنې لاندې پورې به بوزي دا یو شو بیا به لاس داسې کی بیا به معمولی بیا به په ګس لاس باندې سم لاس مسا کی او په سم لاس باندې به ګس لاس مسا کی اے تیمم ہو گیا خود اسې نه چې تاسو چې موږ استاد لیدلی و چې د جامو د پاسه دا چل کړی هو بیا به لا بله مسله وي به چې موږ لیدلی وی ګوره په ویډیو کې وګوره خیر په نیټ کې وګوره هغه دا چل کړی جامو د پاسې لاس راښکړي دا تیمم خو مې نه دی لیدلی نه نه دا مټې به ووې خو پوره کار دی بیا که نه نو دا تیمم دی نیت یو ضرب لګول د پاره د مخ بل ضرب لګول د پاره د لاس بس خپې مې پکې نشته خلاص عام کاڼې بعض خلک ځان سره چې کم دی نو په کپړه کې خاور را بند کی او هغه کټ سر ته کیږي او په کپړه د پاسه لاس راکاږي که کپړه کې دومره خاور راوتا چې ستا لاس خړول نو اله د تیمم کیږي که لاس نه خړول بیا د تیمم نه کیږي د هغې دپاره اسانه طریقه دا ده ښه مزېدار صفا کاڼې د کټ سر ته کېده چې ستا پې دواړه لاس راځي په صفا کاڼي باندې کوه من جنس الارض دی ماربل کاڼی دی په هغه سر ته کېده په هغې کوه نو دا د تیمم مسله الله اسانه کړه او دا ولې اسانه شوه دا الله رب العزت د یو زنانه د لاسه پورا امت ته الله اسانتیا راوستې نو ته وګوره چې الله څومره مقام او درجه ورکړي مرتبه ورکړې ده که نه ده ورکړې نو الله د هغې په باره کې مستقله خبره وکړله نو تیمم چل خو زده که که نه به هر حال نو دا دومره لوی اسانتیا دا دومره لوی رعایت دا دومره لوی سهولت د څه د وجې راغی دا د زنانه د وجې راغی چې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیبینا هار رک دی او هغه هار پسې ګرځېدل د مونځ ټیم راغی اوبه نشته الله وایي خاوره استعمال کا شګه استعمال کا لرګي باندې نه کېږي کپړه باندې نه کېږي دارنګې چې دی نو هغه کاغذ باندې نه کېږي پلاستیک باندې نه کېږي من جنس الارض چې نه دی د ځمکې د جنس نه نه دی نه پې کېږي تر څو پې خاوره نشته نو الله سانتیا راوستا آغا بی بی چې کله خپل اوښه باندې کومه ناسته وه او هغې نه راکوزه شوې وه نو دې نه چېرته د دې کوزېدو په ټیم کې دا هار شلېدلی و نو هغه د اوښې د لاندې راغلی و نو چې کله د هغه بی بی اوښه پاسېده نو چې وې کتل هار د هغې لاندې و او صحابه څومره کړېدلي وو دینه معلومه دا شوا چې پیغمبر ته علم غیب نشتا اوس خو په نوک کې غله معلومه دا په نوک کې معلومه چې څوک ورک شوي دي پیغمبر نه د پیغمبر د بیبي نه هار رک دی او هغه هار دومره نږدې دی د اوښې د لاندې دی پروت دی او پیغمبر ته پته نشته صحابه یو ځای کې ګرځي بل ځای کې ګرځي ولې پریشانه دی د پریشانتیا پکې څه خو معلومه دا شو چې پیغمبر ته علم غیب نشته علم غیب خاصه یو د الله دا که چېرته په علم غیب وي نو تیمم ته بیا ساجتو که علم غیب وي دومره تکلیف ته بیا ساجتو پریشانی ته بیا ساجتو دا ټولې مسلې پکې رالی که رانلي یو دغه ځای کې الله رب العزت د هغې د وجې نه امت ته اسانتیا راوسته دویم وګوره جهاد نه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم را روان دی لاره کې دمه کوي دمې په دوران کې حضرت عایشه د خپل هغه کیجاوه چې کومه د اوښ د پاسه جوړه وه د هغې نه کوزه شوې وه او پرده کې تللی وه سزای لرې تا خپل حاجت پوره کولو دپاره صحابه ووایي کنې دا بیبي چې ده نو دا په دې کجاوه کې ناسته ده ځکه چې هر صحابي ستړی و اخوا خپل حاجتونو پوره کولو له تلي نو دا بیبي تلي دا خوا
او دلته کې صحابه او نبی علیہ السلام دا سوچ وکړ چې په دې کې دا روان شو. نبی علیہ السلام ته پته نشتا چې هغه د دې کې اوخه روانه کړه، اوخه ته روانه کړه، قافله غونډه روانه شوه چې حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها هغه ځای ته راله. قافله نه دارد، قافله نشتا او خان نشتا، ټوله قافله لاړه. دا دلته یوازې پاتې شوه، خو خیارتیا یې دا وکړه په ځان باندې صادر راواچاو، پاک ځای باندې کېناستا. د صحابه کرامو معمول داو، جناب رسول الله دا غي دا یو طریقې کار مقرر کړو چې یو صحابي به شاته پرېښو دیو چې کدی قافلې نه سپریوتی وي سپاتی وي، نو دا صحابي به رست را رواني، هغه باغ شیوا اذان سره راخلی، نو مسله باندې جوړیږي. موبایل خونه، رابطې سیستم خونه. په دغه دوران کې کله چې دا صحابي را ورسېد دغه ځای ته، وی قتل دا خو څوک دي؟ دې سره خو تلیو کنه، وی دا خو څوک دي؟ کله چې وکتل معلومه شو ورته چې دا خو د پیغمبر بیبي ده، دا د پیغمبر بیبي ده، حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا دا. اوخی خپل کینو لا اغورت پخپل رو خطا پکی جاوہ کی کیناستا، دو خپاسو لو روان شو. سزائی پوری چی مزلو کا قافلی مزل کڑے دے پتہ لگی دلی دا او حضرت عائشہ پکی نشتا. نبی علیہ السلام سخت پریشان شو، تاسو شو چرته لاړه، تاسو شو. دغه وخت کې منافقانو لا یو لویه دروازه د فتنې کلاولو مکمله شوه، او چې د چا د پیغمبر سره صحیح محبت نو، اسی د خلی جمع خرچو زبانی او د پیغمبر مخالفو، نو ځای ورته ملاو شو، نو پروپیګنډې شروع کړه. نعوذ بالله، پروپیګنډې دا شروع کړه چې دا د پیغمبر بیبي، دا د فلان کی صحابي ته په عقل ایثاره شوي ده، او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په بیبي باندې تور لګولو، الزامې لګولو. نبی علیہ السلام حد درجه پریشان دي، حد درجه پریشان دي. انسان په عام خبرو دومره نه پریشان کیږي څومره چې په بیزتۍ پریشان کیږي. په بیزتۍ چې انسان څومره پریشان کیږي دومره په نورو خبرو نه پریشان کیږي. او بیا د پیغمبر ذات، بیا د پیغمبر بیبي د تمام امت لپاره یو رول ماډل دی، او پاغي باندې الزام لګیدل، او بیا دا خبره دومره زر خوره شوه چې ډیر ډیر صحابه کرام هغه هم پریشان شو، ځکه چې دا خبره ډیره عامه شي، نو هر یو یره دا چې دومره عامه شو دا خبره څه چل به وي. منافقان یو بل ته بل رسو، بل ته رسو، بل ته الکه ته خبرې نو ټوله خبر کړه. یو به خبرو پیغمبر بیبي چې کم دینو د فلان کی صحابي سره رسته پاتې وا، تر دې پوری چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر پریشان دی. حضرت عائشہ سره خبرم پرې خو دی، حضرت عائشہ ته داس دی په جړا دا. صحابہ کرامو کی تپوسونه کوي سو کما، نبی علیہ السلام یو نه مشوره اخلي بل نه مشوره اخلي، پریشان دی. که پیغمبر ته علم غیب وي پریشان کیده با نه، پریشان دی. سو کم صحابہ راشي یا رسول الله اس پریشانی مکوا، دا بی بی پرید بلو کا کنا،
دا بی بی پرینا بلو کبل پریشانی ختم. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آغا صحابی دے. اللہ اکبر. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا فرمائے اے عمر وائے کنا استاسر آئے دا زسو کما دی بارکی تسوے چی زماد دی بی بی حالت مال سمشور راکام. حضرت عمر و دوی دا اللہ پزاد میں دی قسمی چستا بی بی صفادا اللہ تعالی چرتم دا سی بی بی ندر کی چاغ دی بے حیائی او زماد اللہ پزاد قسم دے چی دا بی بی دی کس عیب نشتا. دا حضرت عمر داوینا دا دیر وزن لرا دیر قوت لرا او دا حضرت عائشی دا صفائی دا پارے دیر لوی حیثیت لرا. نبی علیہ السلام دا حضرت عمر پوینا بانی زلغت شا ذکر چکل پریشانیاں آغا دربان راشی مشکلات دربان راشی او تالے او سڑے دا زلن تسلی در کی نتاب آغا تڑ دعا کئی. دیو جنام حضرت عائشہ ام المومنین فرمائی چی ماویل چی زبد حضرت عمر دی خبر بدل سنگور کما چی زما پبارکی دمر لوی خبر اکڑی دا زما پبارکی کل عام قسم خول لے دے زماد صفائی اعلان کڑے دے او دائی ویلی دی چی اللہ پزاد پی دی قسمی چی اللہ یو پیغمبر لهم بے حیاء بی بی نور کئی مشرک کے دیشی لیکن بے حیاء نشی کے دے دا بے حیاء ندا پدی بانی حس عیب نشتا دا الزام پہ بیزای دے. حضرت عائشہ پدی سوچ کی بوادا بدل بز سنگور کما دے جناب رسول اللہ دا وفات نباد چکل نبی علیہ السلام داغی پاک کمرہ کی دفن شو ذکر دا مسئلہ چی پیغمبر پا کمزے وفات شی امکزائی کی بدفن کی گی نو دا حضرت عائشی وڑا کوٹھوا پا آغا وڑا کوٹھا کی نبی علیہ السلام دفن شو. بیاد نبی علیہ السلام نباد حضرت ابو بکر صدیق دا حضرت عائشی رضی اللہ تعالی عنہ پلارو اغور سرخی طرف تا دفن شو دائیں طرف تا دفن شو دا بل طرف حضرت عائشی دا زان دا پارا پری خو دیو دی خوامی پلار شو دی خوامی خاون شو دل تا بزیم یو کم روا کورو اس چی دا کم زیکری دا زیم. کله چې حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا ظالم دلاسا پا منزو لارو پا غشیو لگی دا ابو لولو فیروز او حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا غید سختی دا وجنا مرگ تا قریب شو خپل زویر و مختو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تا اغت آوازو کراش بچیام زما خو حالت نازک دے ما تا پتا دا چی نور میں جون نشتا نور زما زندگی ختم دا یوم پزلا ارمان دے کدا ارمان میں پورشن پٹول دنیا میں پروانشتا ارمان میں دادے حالانکہ خلیفہ و خلیفہ ارمان میں دادے چی بچی لال شو دا حضرت عائشی نے اجازت غواڑا سو غواڑا دا حضرت عائشی ام المومنین نے اجازت غواڑا چی زما دا زڑا ارمان دادے ورطا ہوا چی حضرت عمر وی چی مالد جناب رسول اللہ پا خواہ کی دا قبر زائرہ کا مالا پا دا غزی کی زائرہ کا حالانکہ دا چا زان لساتا لے ہو حضرت عائشی زان لساتا لے ہو خپل کمرے و دا چاہو پی زور نو کلچ حضرت عائشی رضی اللہ تعالی عنہ تا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ درخواست حضرت عمر پیش کو حضرت عائشہ فرمائی دا اللہ پا ذات میں دی قسمی کبل سوکوے نو ماور لن ورکاو خماتا آغا خبر رامخ تشوام چی حضرت عمر زما پا بارکی کلیوا
ماتم دینی او ایمانی او غیرت را مخیت شا چه خد پا آغا دوران کی ستا دمرا حفاظت کلی رے ستا دا پارے دمرا لویا خبر پیش کلی دا نن بزد درخواست سنگو غرزوما ورطویل عبداللہ ابن عمر تویم اے عبداللہ ابن عمر لال شو حضرت عمر توایا مات درخواستو نم پیش کوام داستا زائدے پدے کے بستا قبر وی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم پاک خزائی کے دفنش او دا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر اگا جنت البقیع تلاڑ اغالتا دفنش زائی ورطا دخپل زائی پا کمرہ کی پریخو دا وجہ سوا هل جزاء الاحسان الا الاحسان هل جزاء الاحسان الا الاحسان دا خوب بدل خینو دا حضرت عائشہ سرے دیر لوی خکلیو پا یو وقت حضرت عائشہ ورسرا عمری خو کڑل مینت چاہتا کاؤ حضرت عائشہ تے کاؤ رازم خبر الا حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ پریشان دا تردی پوری چی دا نبی علیہ السلام دا کورنم لاڑا و دا پلار کور تلاڑا مختلف صحابہ مختلف خلق تا خبری دی یو سو بل سو نبی علیہ السلام پریشان دے سو کم سو چھل نرازی ذکر دا ہر چال ورزی خود کور والا چال نورزی دا عجیبہ مسئلہ ہی کہ خی کو ٹک دو کہ خنائی چل بے ندرزی یو کم ہو دا اللہ نبیم دا اللہ دا طرفنا حکم تا انتظارو او حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تب چچا خبر اوکللا چھ تو خدا سے نہیں تو خو پاک دامنے وی بے ماتس زما صفائی تاسو مبیانوئی ستاسو صفایانو تمی ضرورت نشتا زما ذات آغا ذات چی زما پہ اعتماد دے زاغت پہ انتظاریم چاگا بس فیصلہ را لیگی دا اللہ بذات فیصلہ پری خودا اللہ کم فیصلہ اکللا قرآن راغے آیاتون رالل ان الذین جاؤوا بالافک عصبت منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم حضرت عائشی دا تسلی دا اے عائشی دا مگڑ چے پدی کی تالس تکلیف یا بدنامی دا لا تحسبوه شرا لکم بعضی وقت کی بدیو تکلیف خبرہ مصیبت خبرہ دا غم خبرہ اگر اللہ استاد پار دیر لوی دا عزتو دا شرافتو دا مقامو دا مرتبے ذریعہ گرزولی لکہ حضرت عائشی لے چیو گرزولا مقام و مرتبہ دا زنانشتا و کنا اللہ یاتون دا چاپ بارک رواستول دا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا بارکی چی زنانوا نو دا زنانا مقام و مرتبہ و گورا دا ہر حال وقت ختم دے اللہ رب العزت دے زمونگا استاسو دا دنیا و دا آخرت خوشحالی نصیبہ